د موږ د ژوند یو ملت دومره عظیمه سرمایه ده چې ټوله دنیا د سرو زرو ډکه شي د یو ملت قیمت نشي ادا کولی. دا د موږ نه شیطان دغه چوړي رانه ضایع کېږي. کنکونه یو وخت انما متاع الحیات دنیا لهو ولعب، هغه آیات مبارکه کې چې اوږد تفسیر ده، د کنکونې نه تر 15 کلنۍ پورې د ماشومانو زندگی ده، په هېڅ نه پوهېږو. د 15 کلنۍ نه بیا تر 40 کلنۍ پورې د ځوانۍ زندگی ده. دا بیا ځان برابرو، باډۍ برابرو، زینت کوو، په ښایست باندې لګیا یو. د هغه نه بعد بیا چې لږ لوی شو بیا نو د دنیا سوچ را سره پیدا شي. دا زمن خو به کور جوړول غواړي، واده غواړي، د دغو دپاره بندوبست ذخیره کول پکار دي. بیا د دنیا د ډېرولو په حس باندې لګیا شو. بیا چې دنیا ډېره شي بیا تفاخر شي، یو په بل باندې فخر شي. بیا نو ښه بنګله جوړه که، ښه موټر واخله، د دنیا زندگی برابره که. د قیامت لپاره بندوبست به په کومه زمانه کې کوه. صحت زندگی م رانه تېره شي چې فارغ په بندیخانو کې نه یو پراته، په مشکلاتو کې نه یو. دا زندگی م شیطان رانه برباد کړي.